تاسو کې نه خان نازي ټیک ده جی کشر رور خان خو ډېر ښایسته کور جوړ کړی دی خان لا تاسو خبره بالکل ټیک ده خان ډېر ښکلی کور جوړ کړی او داسې نور کورونه هم ډېر دي کشر رور دا ورځ به خدای پاک په مام راولي خان السلام علیکم وعلیکم السلام وراره ومې نه پېژنئ تاسو خان تاسو خو موږ نه پیژنئ خو ستاسو والد صاحب د الله د خاورو سره وبخي هغه خو موږ پیژندلو او موږ ډېر پخوا نه کډه وړې ده دې کلي نه تاسو ماشومان وای په هغه ټایم کې ښه جي ښه ټیک ده بالکل بېشکه موږ واړو او ټیک ده څه مسله نشته هلکه چې راوړه شابه در کوه مېلمنو له ښه جي نور وایي نور خیر خو دی خان خیریت دی او چې موږ نسکو خو موږ د دې خبرې دپاره راغلي وو جی عرض کوئ خدمت لپاره خو موږ ناست یو خان نور څه نشته خو ستاسو ماشومان هم په اینستۍ کې سبق وایي او زما دا کشر رور چې کوم دی دام راپاریخ شو ډاکټر شو جی ستاسو د خبرې مطلب څه دی جی د خبرې مطلب خو داسې څه نشته دی خو ستاسو وړوم سبق پوره کو زما دا کشر رور هم ډاکټر شو نو ما ویل چې دا خبره په رشته کې بدله کړو جی تاسو به ماته انکار نه کوئ ځکه چې زمونږ او ستاسو کلیوالي ده او خالي لاس به مې نه لیږئ بس د خپل اوقاتو نه واوښتې تا دا خبره څنګه وکړه زه به خپل لور ستا د رور سره کوم هغه یو کمپاوډر او ډاکټر سره تا دا خبره څنګه وکړه نه جی نه په دې کې څه د غوسې خبره وه خو تاسو ماته ډېر ښه خلک ښکاره کېدئ په کلي کې ډېر زیات ښه خلک وو خو تاسو ماته د هغې نه باندې ښه خلک ښکاره کېدئ ځکه خو تاسو که زه رالم رشتې دپاره دا خو ښه ده چې زما دښمنانو او ګاونډیانو دا خبره نه ده اورېدلې زما عزت به دې خراب کړی وی زه زرې خان په نوم باندې یادېږم پوه شولې خپل اوقات مو ښودو که نو خپل عزت مو ښودو که نو هغوی ته خپل وکړو که نو د کلي خلک یې دغه ستا د کلي لاس زه خو بل ځای ته رالمه او تاسو دا خبرې شروع کړلي خان چې رشته راسره نه کې دومره غوسه کېږه ما په کلي کې ډېر ښې خلک دي خو ما ته ته ګران وي ځکه په تا پسې رالم بېنسته خلک یې لږ خپل اوقات وپېژنئ تاسو خو د مینې هم پته نه لګي چې مینه څنګه ده لږ ځان وپېژنئ الله بنده لږ ځان وپېژنئ چې د قبر ځای مشتي په هدیره کې او رالی د ریحان خان په حجره کې ما ته دا خبره کوئ دا ښه ده چې ما مزدوران دلته نشتي نوکران مې نشتي که نو اوسپنې سره اچولی وي هلته پوه شولې په دې خبره منله ون موډ خراب کړو خو بیا مېلمانه یې حجرې ته راغلي یې چې اوس کوئ به تاسو تللی شئ هلو وعلیکم السلام بس دا دروتلم نه مې درته ویل چې ضد مه کوه قلار شه دغه لږ عزت هم و هم دې راله په سیند باندې لا وکړو دا خو غټ خلک وو
ډاکټر صاحب تاسو ډېره مهرباني چې زما ژوند بچ کو. د شکریا څه خبره نشته دی، ستا ژوند ما نه بلکې دیو بچ کلی دی. یا الله ما معاف کا، دو خو ما بې عزته کړه او الټې زما زندګي بچ کړه. یا الله ما معاف کا.